بالکل یو طرفه لوبه غواړي چې افغانستان به پوستیم نه جوړي او دا نه کوي چې موږ پوستي جوړو خپل استحکامات کو تاسو به الته په موږ وارم نه کوي او دا به نه کوي اجازه به راکوي که دا منی دروازه خلاصوو او که دا نه منی په هکله امریکا به یوازې ځي که اروپا به هم پکې داخلیږي ځکه چې اروپا کوشش دا دی چې جنګ به د مخې ته وړي او په دې کې به امریکا به مجبوریږي چې دوی سره لري لاسوهنه کوي او پاکستان هم لابي لري لاسوهنه کوي او د ایران لاس نسبت پاکستان ته قوي نه دی ضعیفه دی پاکستانیانو لاس قوي دی دا خبره ما کړې وه قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ ځینو خبرونو تبصرو او نړیوالو ځینو مهمو خاصو ټکو سره ستاسو حضور کې حاضر یم لومړی یو اعلامیه ده چې د مجاهدینو یعنی ټي ټي پي لخوا نه صادره شوې ده هغه کې دا ویل شوي دي چې د افغانستان د قندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي قومندان ملا بشیر شهادت ده بې بنسټه او مغرضانه ده او ټي ټي پي وار دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې نه بلکې پاکستان کې موجودیت لري د نظام خلاف جنگیږي او سپیشلی جهاد ته ادامه ورکوي نو دوی دا دغه کړی دی چې چون امریکا پاکستان د تهمت لپاره او سند جوړولو لپاره نړیوال ته چې دا د ترهګري افغانستان کې ده دا تهمت همیش ویلی دی وای او دا یو د هغه تهمتونه نه دی چې دوی دا کړی دی چې ملا بشیر په قندهار په شاولي کوټ کې وژل شوی ټي ټي پي دا خبره رد کړې ده ویلي چې دا بې بنسټه خبره ده او دوی په جهاد په داخل د پاکستان کې کوي عمل ته میشتي او د مغیزي اوسیدونکي دي د 23 فبروري پرون شپه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي بدر منطقه سلیروغي کلا چې په دې قلا باندې مجاهدینو د راکټونو توغولي دي او د کلا منځته چې تللي دي الته زیات ځاني او مالي تاواني اړولی دی همدارنګې په 23 فبروري پرون او نن سویلي وزیرستان ولایت تیارزی ولسوالۍ مجاهدینو دو جلا عملیاتو کې د پوز په NLI فوزي قطع چې الته په میرانشاه یونټ کې سره دند انجاموله د هغې جملې دوه عسکر رفعت الله ولد راز خان او اسمت الله ولد عاشق خان نیولي دي او نامعلوم مقام ته د تحقیقاتو لپاره رسولي دي همدارنګې 23 فبروري یعنی نن د غرمې مخکې ولایت ټانک ولسوالي ټانک خاص منطقه صابر څوکۍ د دراسکوف په اصلي په ذریعه باندې په یو پولیس باندې وار شوی دی او هغه په حساب ویشتل شوی دی په عین حال کې په 23 فبروري نن سهار ولایت خیبر باړی ولسوالۍ تیرا سیړی کندو سیمه کې د البدر پوپوسی باندې مجاهدینو د دراسکوف په مټه حمله کړې ده امنیتي کامرې ویجاړه کړې ده او نور نظامی وسایل هم تخریب کړي دي همدارنګې د طالبانو د استخباراتي ادارې د TIA په تونسه شریف سیمه کې د ISI برحاله کارمن شازیب ولد عبدالجبار نیولی دی پس له تحقیقاتو او د محکمې د حکم د صادرېدو نه پس هغه په اعظم مجازاتو یعنی اعدام باندې محکوم کړی دی دا و د جهادي څپې څخه تاسو ته د نن ورځې خبرونه او معلومات او اوس راځم په داخلي د افغانستان او نړیوالو مسایلو باندې په داخلي مسایلو کې اول د تورخم د دروازې مسله مهمه ده چې هلته مریضان زاړه خلک ټول منتظر دي د ویزو سره چې پاکستان ته د علاج لپاره ځي د نن څلورمه ورځ ده چې دوی هلته ناست دي او څوک د دوی په حساب د دوی په مخ دروازه نه خلاصوي یو لوړپوړی هیئت د کابل نه تورخم ته رسېدلی دی د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي خو دوی کوم نتیجې ته نه دي رسېدلي او دا ناستې بې پایله ختمې شوي دي
د پاکستان د خوانه عجب غوندي یو غوښتنه ده. هغه وی چې تاسو دغه د تورخم د یا د سرحد چې د کوم د ډیورند کرخه په غاړه فرضي کرخه چې ده دلته به تاسو نظامی تاسیسات او پوستې به نه جوړوي او که پاکستان دې ځایونو کې پوستې جوړوي په دې کې به تاسو مداخله نه کوئ موږ ته به یعنی بالکل یو طرفه لوبه غواړي چې افغانستان به پوستې نه جوړي او دا نه کوي چې موږ پوستې جوړو خپل استحکامات کو تاسو به الته په موږ وارم نه کوي او دا به نه کوي اجازه به راکوي که دا منی دروازه خلاصو او که دا نه منی دا دروازه نه خلاصو. دا د پاکستان موقف دی او دا د غوښتنه ده. نور فیصله تاسو د افغانستان د مسلمان ملت په غاړه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان سره باید څه وشي. دویم خبر د سمنګان ولایت نه دی چې الته ځایي چارواکو دا خبره کړې ده چې تیرو 3 کلونو کې څه د پاسه 500 میلیونه افغانیو په لګښت سره 299 د ګټو اخیستلو پروژې جوړې کړې دي او ګټو اخیستلو لپاره عوامو ته سپارلې دي چې دې کې د پاکو اوبو برابرول دي، د پلونو جوړول دي، کانالونو جوړول دي، د لوی لارو جوړول دي او همداسې د استنادي دیوالونو جوړول پکې شامل دي چې مجموعاً 299 داسې عمل منفعه پروژې جوړې شوې دي او ګټې ته سپارل شوې دي. راځم نړیوالو خبرونو کې تاسو معلومه ده چې تیرو څو ورځو کې دا خبرونه ما تاسو ویلي چې د امریکای او د اروپا ترمنځ فاصله پیدا شوې دي او دوی اوس د فکر کې دوی باید په خپل خپل ودرېږي او دا کی په عین حال کې تاسو بل ورځ هم دا یو خبر ما درکړو چې دوی به په دغه د آینده لپاره به دا تصمیم نیسي چې فرضاً یوکراین په حق له امریکا به یوازې دي که اروپا به هم پکې داخليږي ځکه چې اروپا کوشش دا دی چې جنگ به د مخې ته وړي او په دې کې به امریکا به مجبوریږي چې دوی سره خبرو ته کینی. یعنی انګلستان د آرزو لري چې که امریکا وسی کنه وسی 60 میلیارډ ډالر او عسكر باید الته واسول شي چې تر اوسه د ایټالیا د جرمني او د نور ملکونو خونه رد شوی دي. پرون تاسو وکړه چې د ملګرو ملتونو په اسامبله کې 2 قراردادونه مخکې کړل شول. هغه د یوکراین په حق له معمولا غربیان د قدس قضایه کې یو قرارداد را مخکې کوي اما نه اول ځل د تاسو ګوري چې د خپل اروپאי ټولنې اروپا او د امریکا ترمنځ فاصله راغلي. یوکراین او اروپا یو ځای یو قرارداد وړاندې کړی دی او امریکا بل قرارداد وړاندې کړی دی او رای هم ډیر نږدې وي ځکه چې د دې په منځ کې دغه اختلاف چې دی د یو نازکه مرحله کې دی. بیا پس هغه نه دغه قرارداد شورای امنیت ته وړاندې شو او شورای امنیت د قرارداد د دوی چې د امریکا کوم قرارداد هغه پاس شو. په دې کې تاسو دا یو مهم ټکی دا وایم سره دي چې فرانسې مخالفت ښکارا کوي د امریکا سره په ظاهري توګه ایټالیا مګم کله د قرارداد موضوع ته چشله دی د امریکای سره لاړل او دا قرارداد دوی د یوکراین د حل د قضیه لپاره دا دوی پاس ک او ویل چې د قضیه د جنگ د لارې نه باید د سیاسي لارې نه حل شي او هغه هم د امریکا په میل سره دغه کیږي. نو دا د دوی هغه موقف چې دی په شورای امنیت کې سره درلوده او د دوی په منځ کې هغه رفت او فاصله ښکارا واضح و. بل خبردار دی چې مکرون د فرانسې مشر امریکای ته رسیدلی دی. دا مکرون هغه مکرون دی چې 3 ورځې مخکې تاسو ته ما دا کړو چې د ویلو چې د غواړي د روسیې د مشر سره وګوري. چینایانو ته مثبت اشاره ورکړې وي او په عین حال کې د اروپا د موقف پاک ویلو چې باید د یوکراین په قضیه کې منګه یعنی خبره پکې شاملې منګه باید بالکل داسې تفاعل نه کړل شو. د همدې خبرو لپاره د واشنگټن ته رسیدلی. پرون د په مخ کې ټرمپ یو خبر وکړ چې 350 میلیارډ ډالر نو دفتن مکرون دغه لاس ونیو او ورته ویل چې زه باید دا خبره اصلاح کم او ورته ویل چې دا 350 میلیارډ ټول ته نه دي مصرف کړي 80% د دې پیسې منګه مصرف کړي دي او خبره دا ده چې دا کته وای چې منګه پیسې مصرف کړي منګه بیرته اخلو
منګه دا پیسې چې مصرف کړي د بیرته د اخیستلو خبرې منګه نه دي کړي نو که چېرته د بیرته اخیستلو خبره کیږي نو دې کې 80% زمونږه برخه ده نو په حساب مخامخ ټرمپ په داخله ووهه او د هغه د خبرې ورته رد کړله ځکه چې ما پرون تاسو ته ویلو چې ټرمپ بعضې ځینې هوایي خبرې کوي چې هغه کوم بیخ و بنیاد او بنسټ نه لري او دا داسې یو دغه دی چې دغسې مخامخ دی مجبورا خلک دې ته په مخ خبره کوي چې هغه باید نوی شوی آخري دغه دا دی چې یو ورور په نامه د عزت الله اسکزي یو پښتنه را لګلې چې تاسو په یو برنامه کې یادونه کړې وه چې کندهار د ایران پازاران لخوانه او کابل د آیسای لخوانه کنټرولېږي او ولس سوکي چې د دې بدبختۍ نه نجات پیدا کړي زه فکر کوم چې زما ورور کېدای زما په خبرونو یې پوه شوي یا هغه برنامې درست نه یې اورېدلې ما دا خبره کړې ده چې سپای پاسداران هم په قندهار کې لابي لري لاسوهنه کوي او پاکستان هم لابي لري لاسوهنه کوي او د ایران لاس نسبت پاکستان ته قوي نه دی ضعیفه دی پاکستانیانو لاس قوي دی دا خبره ما کړې وه مګر دا چې ما تاسو ته ویلي چې سپای پاسداران قندهار کنټرولي دا خبره ما نه ده کړې دا خبره ما کړې وه چې د کومه اردو چې هلته د ملاحبت الله د ساتنې لپاره جوړه شوې ده دا د سپای پاسدارانو په مشورې سره ویل کېږي چې ورته ویل شوي داسې یو اردو به یې جوړه کړي چې هغه د قندهار کنټرول لاندې د وزارت دفاع وزارت خارجي کنټرول وزارت داخلي کنټرول لاندې نه دا خبره ما کړې وه تاسو لاړ شئ برنامه وګورئ په هغه کې دا خبره ما کړې وه چې دا یو خاصه اردو لري د خپل د ساتنې لپاره د وزارت دفاع وزارت داخلي او د هغې د کنټرول لاندې نه ده او دا د سپای پاسداران په مشورې سره دا کار شوی دی نه مې دی ویل سپای پاسداران په کنټرول سره دا خبره مې او دا خبره هم ما نه ده کړې چې کابل د آیسای کنټرول کې د کابل کې چې د کم ډله ناسته ده دا د آیسای خلاف ده آیسای په قندهار باندې اثر لري او الته لاس لري الته دا کېږي دلته نه لري او دا خبره چې تاسو ملت به کوم خواته ځي که چېرته اسلامي امارات خپل په کړنو کې تغییر او تبدیل را نه وړي دا ښکاره خبره ده چې ستونزې به جوړېږي تاسو معلومه ده چې دښمنان دومره اوس فعلا تکړه نه دي د ویانا ناسته یې دوی ناکامه شوله اسپانیا کې چې پرون د هرات په نامه کومه ناسته وه هغې هم خوله لکه هغه مرغان چې خوله یې خلاصې چې مور و پلار شي دانه واچي خوله یې خلاصه وه او دنیا ته ویل چې کوم کومک وکړي او که طالبان خپل من دننه انفجار ونه کړي نو دې هیڅ هم نشي کولی یعنې دښمن ناکام دی دښمن خپل پلانونه نشي عملي کولی خو دا د اسلامي امارت په لاس کې ده چې خپل کړنې سمې کړي تعلیم چې یو شرعي حق دی هغه ورکړي قانون اساسي ورکړي نظام خپل سم کړي تر څو دې بدبختۍ نه دا ملت ووځي هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ